السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پرتو ټیپ چینل ستاسو خدمت حاضر یم د یو نوي ویډیو سره. قدرمنو کتونکو یو ملګري غوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو چې پري ویډیوګانې د خپل یوټیوب چینل لپاره پیدا کړو او تصویرونه د هغو نه موږ په خپل یوټیوب چینل په ویډیوګانو کې ګټه واخلو. نو زموږ نوی ویډیو د همدې په اړه ده. د ویب سایټ لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک هلته به کلیک وکړئ. pixels.com په نامه دا یو ویب سایټ ده. کله چې تاسو کلیک وکړئ تاسو په دې ویب سایټ ته راسئ. د بیسټ فري سټاک فوټوز اینډ ویډیوز دا ویب سایټ ده. دلته کله تاسو راسئ هر څه غواړئ هغه به سرچ کړئ. نو چېرې یو ستاسو خوښه وي هغه ویډیو به ډاونلوډ کړئ او په د خپل یوټیوب ویډیوګانو کې بغیر د کاپي رایټ سټرایک نه بغیر د کاپي رایټ کلیم نه تاسو کولی چې دا ویډیوګانې خپل چینل په ویډیوګانو کې وکاروئ. خو یو خبره بله ده، د دې طریقه داسې ده چې دلته زیاتو سره داسې لیکل سوي وي هلته انفو باندې چې کله کلیک وکړئ چې ویډیو کله ډاونلوډ لپاره په ویډیو باندې کلیک وکړئ نو هلته په انفو باندې کلیک وکړئ تاسو هلته کتلی شئ هلته به یې لیکلي وي د بعضې د ځینې ویډیوګانو سره ټولو سره نه چې ته باید زموږ د دې ویډیو لینک چې ده هغه ته د خپلې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړي. که داسې لیکل سوي وي نو تاسو هغه لینک کاپي کړئ او د خپلې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړئ. او یو بله خبره دا ده چې تاسو مثلا داسې نسئ کولی چې دا ویډیو مکمل په صرف دا ویډیو راواخلئ او په یوټیوب باندې اپلوډ کړئ او دې سره یو څه بل څه داسې ولګوئ چې هغه یا سندره یا بل څه وي. نو که داسې وکړئ تاسو دا ویډیو ریوز کنټنټ کې راځي ځکه چې دا ویډیوګانې تقریبا یعنې زیاتو کسانو مخکې اپلوډ کړي. داسې نه ده چې تاسو یو ځل اول نفر تاسې اپلوډ کوئ. دا یو طریقه غواړي مثلا تاسو د دې مثلا د کرونا په اړه ویډیوګانو ته ضرورت لري. دا ویډیوګانو باندې ما کلیک تقریبا 211 ویډیوګانې ما ته راغلي. نو دلته چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګورئ دا ویډیوګانې دي. مثلا تاسو یو ویډیو غواړئ د کرونا په اړه جوړه کړئ نیوز چینل لرئ نو دلته به تقریبا 8 ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. د دې ویډیوګانې دومره غټې نه دي، د ټول نه لیګ کټ کړئ او په خپله ویډیو کې وکاروئ. ورسره یو څو تصویرونه نور زیات کړئ ورسره چې د دې ویډیو کې یو څه فرق راځي. ځکه چې که دا ویډیو ته مکمل اپلوډ کړئ دا کېدای شي زیاتو کسانو اپلوډ کړي. نو یوټیوب ویلي دي چې تاسو کولی شئ چې مثلا که داسې ویډیو ته ستاسو ضرورت وي چې هغه د هر څه په اړه وي، تاسې د نیوز چینل لرئ یا د بل څه، تاسې داسې ویډیوګانو ته ضرورت لرئ چې تاسو باید د بل چا ویډیو وکاروئ. کولی شئ چې هغه ویډیو وکاروئ خو په داسې طریقه چې هغه د مخکې ویډیو اپلوډ شوي ویډیو سره باید زیات فرق ولري. نو تاسو دا ویډیوګانې هم په دې طریقه کارولی شئ. کېدای شي دا مخکې څو ځلې اپلوډ شوي یو ځل نه، تاسې داسې طریقه وکاروئ چې ستاسو او د دې نورو ویډیوګانو تر منځ فرق وي. یعنې یو ویډیو د تاسې 10 ثانیې یو ویډیو راواخیستله یا منځ کې یو تصویر ورته ورکړو، بیا هم 10 ثانیې یو نوره ویډیو ورکړه، بیا له هغه وروسته بیا یو تصویر شو، بیا هم 2 ویډیوګانې پرله پسې ورکړئ. نو داسې طریقه باندې تاسې که جوړ کړئ نو ستاسو د ویډیو فرق به وي. او کمنټري ډېر ضروري ده چې تاسې باید خپله کمنټري حتما ورسره وکړئ، خپله خبرې ورسره وکړئ، نو بیا د ریوز کنټنټ مشکل نه راځي. او که تاسې صرف دا ویډیو افغاني اپلوډ کوئ نو دا بیا ستاسو چینل نه مونیټایز کېږي ځکه چې دا مخکې له مخکې اپلوډ شوي دي. یوټیوب ستاسو کمنټري ګوري چې څه به چې دې کس خپله کمنټري ورسره کړې که نه. نو که تاسو کمنټري نه یې کړې د دې ویډیوګانو سره نو هغه ستاسو ویډیوګانې نه مونیټایز کوي ځکه چې هغوی فکر کوي چې دا خو نو ریوز کنټنټ نه ګټه اخلي او د دې ویډیوګانو فایده څه ده ځکه چې دا خو مخکې له مخکې اپلوډ شوي دي. نو که ته ورسره کمنټري وکړې کولی چې د نورو د یوټیوب د ویډیوګانو هم لیګ داسې نه چې ته مثلا 2 منټه ویډیو ده 1 منټ د دې مثلا د یوټیوب هره ویډیو چې غواړي د هغه نه کولی شي چې مثلا 10 سکنډه 15 سکنډه ویډیوګانې راواخلي خپله ویډیو کې یې وکاروي د یوټیوب د ویډیوګانو نه. خو هغه یوټیوب ویلي چې زموږ لخوا څه مشکل نشته د ریوز کنټنټ له وجې دا کس ذمه په موږ نه ده چې مثلا تا ته بیا کاپي رایټ سټرایک راځي یا به تا ته کاپي رایټ کلیم راځي. د هغه لخوا د هغه سړي سره زموږ کار نه چې کېدای شي 15 سکنډه باندې هم کاپي رایټ سټرایک راشي. د یوټیوب د ویډیوګانو په اړه خبرې کوو. د یوټیوب نه ته ویډیو ډاونلوډ کړې مثلا 10 سکنډه ویډیو دې راواخیسته ستا خپل ویډیو کې وکارول. د سټرایک په اړه د موږ کار نه شي کېدای شي هغه ته سټرایک درکړي. خو د ریوز کنټرول له وجې مشکل نشته. که ته نیوز چینل لري یا داسې بل معلوماتي چینل لري نورو ویډیوګانو ته ضرورت لري د بل چا ویډیوګانو ته کولی شي 15 سکنډه 10 سکنډه د بل چا ویډیو وکاروئ. زموږ ته خو څه مشکل نشته. نو دا تاسو کتلی شئ دلته د ویډیو باندې به کلیک وکړئ کله چې کوم ویډیو خوښوي او په دې ډاونلوډ باندې پري ډاونلوډ لیکلي شوی دې باندې به کلیک وکړئ. دلته لیکلي دي چې پري ټو یوز یعنې پري کولی شي د استعمال وکاروئ. او دلته د انفو باندې هم بیا تاسو کلیک وکړئ د بعضې ویډیوګانو سره یې لیکلي چې مثلا دا ویډیو چې ده تاسو زموږ د دې ویډیو لینک د خپلې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړه. که چېرې داسې لیکل شوي وي تاسو بیا دا لینک حتما په ډسکرپشن کې ورکړئ. دومره مشکل کار نه ده. لکه بعضې سره به لیکل شوي ټولو سره نه، داسې ځینې یو نیم ویډیو سره به داسې لیکل شوي نو تاسو نو دې هغه نه کولی شئ چې ګټه واخلئ.
دا نن د ویب سایټ وړ ویډیو که تاسو غواړئ د نور ویب سایټونو شته دا یو نه ده چې دا یو ویب سایټ ته ډیر ویب سایټونه دي تاسو ویډیوګانې ورکوي تاسو کسي اوریجنل کوالټي او ایچ ډي کوالټي او دا ټولې کوالټیانې دي فل ایچ ډي کوالټي چې کاروي که تاسو خوښ کړئ کې کولای شئ ډاونلوډ کړئ دا یو زبردست ویب سایټ ده د ویډیوګانې ډیر پرمختللي یوټیوبر چې دا هغه کاروي ډیر زیات سبسکرایبر لري هغه کسان هم کاروي څه مشکل نشته د ویب سایټ لخوا صرف تاسو هغه طریقې داسې ما ته کومه چې تاسو مخکې وایي چې دا ویډیوګانې داسې باید وکاروئ چې هغه تاسې معلوم شي د نورو ویډیوګانو سره فرق وي ځکه د یوټیوب لخوا نه نور د ویب سایټ لخوا تاسو څه مشکل نشته که فل سکرین اپلوډ کړئ که صرف دا ویډیو اپلوډ کړئ خو د ویب سایټ لخوا نه مشکل تاسو نه د یوټیوب لخوا نه د ریوز کنټنټ مشکل د وجې چې تاسو باید د ویډیو کې زیات فرق راولئ دا د ویډیوګانو طریقه او استعمال نو دا زموږ نوی ویډیو تر بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ د الله په امان ښه وخت